وای دا صخر چې کوم صحابي دی دغه روایت را نقل کړی دی وای فکان یبعث تجارتا دی تاجر ولو د به د خپل تجارت مال چې دی هغه به لیږي من اول النهار د ورځې په اول کې نو فاسرا وکثر ماله رواه ابو داود وای دته الله ډیر مال او دولت چې دی هغه ورکړي هغه په دې چې سهار وختي به دی روان شو په خپل رزق پسې په خپل کاروبار پسې په خپل تجارت پسې دا رقم د خپل کاروبار به شروع کوي د سهار سره الله رب العزت ودته ډیر مال او دولت چې دی هغه ورکړي نو لہذا عاجزانو دا سهار انسان چې کله پریوزي ژوند لږیږي ژوند د لاس وځي هیڅ شی د لره په لاس نه ورځي نو لہذا د الله رسول دعا وکړه ولی الله زما د امت دپاره په سهار کې برکت واچوه ماپښین نه دی یاد کړی مازګر نه دی یاد کړی ماښام نه دی یاد کړی شپه نه دی یاد کړی بس سهار یاد کی سهار کم دی عزیزانو چې کشلمۍ ختم شو د دې ځای څخه سهار شروع سلو بیا د لمر خطو پر راواخله لمر خاطه چې وسلو بیا تقریبا 12-15 منټه بعد د اشراق ټیم دی اوس نو ستا خوښه ده که پرې وځي او که کښېنې دا ستا خوښه ده خو لیکن په دغه ټیم چې د الله رسول منع کړې ده ماما دا ټیم به پرې وځي نه دا یو خو دا سهار ډېر برکتمند دی دا سهار ستا د لاسه وځي او دویم په دا کې الله رب العزت رزق چې دی هغه تقسیموي روایتو کې راځي عزیزانو د جنت موسم نه دی جنت خاص دا سهار چې لمر راخیږي د جنت ټیم به دغه اوس دا ماپښین دی ماجګر دی ماخستان دی دا به نه سهار چې د لمر د راختو ټیم یې دغه به د جنت حال جنت به دا وخت د جنت دی هغه به دغه نو خو معلومه خبره سوچ بده کې وشي ستا چې الله رب العزت د جنت ټیم چې دی هغه دغه د سهار ټیم چې شوی او پیغمبر علی السلام و دې سهار ته دعا وکړه نو معلومه دی وشي پکې ستا نو کنه د معلومه هغه ما ته نه در معلومه د ناکامۍ پر لین باندې روان نه د معلومه چې د کومه ځای په ما که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ